ننګرهار والي مولوي محمد داود مزمل د یوې غونډې په ترڅ کې د 22 ولسوالیو لپاره نوي ولسوالان، امنيه قوماندانان، جلال اباد ښاروال، د پاسپورت رئیس، د شهرا قوماندان او د شینوارو ښاروال مسئولينو ته ور وپیژندل او رسمن دندې پیل کړې. په دې غونډه کې چې امنيه قوماندان شیخ الحدیث مولوي محمد ندیم، د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر، د امنیت امیر مولوي مبارز او نورو مسئولینو ګډون کړو. د ننګرهار والي ټولو مسئولینو ته د اميرالمؤمنين د حکم سره سم د شريعت لمخې د چارو پرمخ وړلو سپارښتنې وکړې. نوموړي ویل چې تغییر او تبديل د ادارې اصل دی او اسلامي امارت کې مسؤلیت غوښتل کیږي نه بلکې ورکول کیږي او مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې له الله جل جلاله څخه ویره وکړي او خپل مسؤلیت په نیک چلن سره ترسره کړي. هغه د خلکو له وهلو او تعزیر له محکمې پرته د جزا ټاکلو او د شپې له لوري د عملیاتو مخنیوي لارښوونې وکړي. او زما واسطه سره دا عهد دی که ما ته د چا आवाज را ورسېدی او د هغه سره ظلم سوی و، هر چا چې په هر کچ ور سره کړی و هغه به زه د شریعت منګول ته سپارم. کما کړی تاسو ټول پر ما باندې داسې حاکمان یاست، دا ټول مجاهدین داسې تولا پر ما باندې لري که زما څه شرعي غیر شرعي عمل چا ولیدی لږ یا ډېر د یو سړي سره یا د ډېرو خلکو سره داسې تر ګریوانې والی چې والي صاحب تعالی کار ولي کړی دی، هارې محکمې ته تاسې ما پېښولی شئ. دا نه معنی چې زه والي یم زه به نو هر څه کوم، او که ستاسې سره ما ولیدی زما د خدای پاک جل جلاله سره وعده ده او ستاسې سره مې وعده چې هر کس به زه محکمې ته څه کوم. ځکه د مشر امیر د خوا دا راته ویل سوي دي چې په دې مکلف یې پر شرط په عمل باندې مکلف یې چې پر ځان بیا عملي کوي، پر خپل ماتحت بیا عملي کوي. ننګرهار والي همداراز د اسلامي امارت مجاهدینو ته سپارښتنه وکړه چې په چک پاینټونو کې متشرعي خلک ونه زوروي، د علماء کرامو قدر وکړي او که کوم مسؤل ظلم وکړي نو د شریعت له مخې به ورسره چلن وکړي. د ننګرهار امنيه قوماندان شیخ الحدیث مولوي محمد ندیم مسؤولینو ته د خپل منځي همغږي، همکاري، د اړیکو پراختیا، له وسایلو او وسایتو څخه د ښې ګټې اخیستنې، د خپل لایحې له مخې د چارو پرمخ وړلو او یو لړ نورو برخو کې نظامي او مسلکي سپارښتنې وکړي. او دا تغییر او تبدیل له قاضي صاحب محترم چې درته ویل دا د اسلامي نظام یو اصل دی، دا به راځي. خو دا تشویش دی هم د خلکو سره نه پیدا چې دا د مسافرو د جایي خبرو نشته پکښې کې خپل ژوندید دی الله تعالی جل جلاله د امیر په زړه کې ورواچي چې دلته به احمد شکار وکړي، کله یې په زړه کې ورواچي چې محمود به شکار وکړي. او نه د دې کس راتګ د دې معنا لري چې دا امتیاز یې ډېرې تر بل نه دا بل عزل د دې معنا لري چې دا په نظام کې ځای نه لري. ټول راته محترم یاست، نظام ته محترم یاست، قرباني مو ورکړي دي، ستړیاوې مو وړي دي. نو که نن دلګي مشر سوې سبا بیا ولسوالي، بله ورځ به والي، بل ورځ د امنیه قوماندان یې. او د مایوسي اړخ به انشاءالله د ملګرو سره نه یې الحمدلله ټول شاعران ملګري دي. او خو نظامي اړخ ته هم پوره توجه غواړم. غفلت په کارونو کې ډېر تاوان کوي، لږ غفلت ډېر تاوان کوي. د غونډې په پای کې د ولایت مقام دفتر رئیس مولوي اميرالحق احمد له لوري د ښار او ولسواليو مسؤلین د یو مکتوب له مخې مسؤلینو ته وروپیژندل شول او په چارو کې ورته د بریا هیله وشوه.